اکثریت خو دلته کې لکه مطلب حکومت خو د هغې دی که نه د پي ټي آی دی او دا بیل چې کوم دی دی راوړی د دې لکه ستاسو سره مخکې عمل څه دی لکه دې خلاف مطلب چې بیل پاتې شي اوله خبره دا ده بله ایمل خان چې بل کومه خبره وکړه چې ډي ایل ای یا کویا ټي ډي پي یا کویا بل تنظیمونه یاد کړو چې د دې ریاست خلاف جنګېږي نو دا خبرې پکې واضحه کړې چې نور هم دې څوک پیدا کېدی شي دا ستاسو خلاف وکړي د دې خبرې لږ وضاحت پکار دی ځکه پکار زه خپل هغه بر کوم ما پکې وایي چې د کلي خان دی که نه یو د کلي خان دی یو دهقان دی نو که یو سړی انسټیګیټ کړي دا دهقان یا یې ولم چې ته د خان نه څپېړه وتمبه نو د دهقان به بیا څه حل زموږ د پښتنو او د ریاست هم دا حل چې موږ ډېر کمزور یو که فرض کا داسې د ټي ډي پي په شان یا د بیلې په شان یا د بل تنظیم کې چې څوک راپاسي په داسې یو شکل کې د ریاست په مخ څپېړه ورکړي نو د دې به څه ریزلټ به څه راوځي د دې لږ وضاحت پکار دی د ریزلټ غم خو د هغه شوقو کې چې څوک دا روانې چې څوک دخل اندازي کوي چې څوک په پردي اختیار کې لاس زمونږ کار هم دغه دی دا زمونږ د ذات جنګ خو نه دی نه زمونږ د حکومت جنګ دا د دې کام جنګ او ایمل خان په ډاګه کړی چې اردو ته به ورځم او دا کام به په دې خبره پوه کوم چې دا جنګ د ټول کام جنګ دا خو زمونږ جنګ نه دی انجام د جبر سي انجام د حق الفیسي هغه به انجامي لهذا کام نه دي پکار چې د خپل ملکیت د دعویدارۍ نه دستبردار دا د کامدار بچي ذمہ داري ده چې د خپل کامي ملکیت د دعویدارۍ ځان ذمہوار وګڼي او ځان دعویدار وګڼي دا یوازې د ایمل خان ذمہ داري هم نه ده او دا یوازې د عوامي نېشنل پارټۍ ذمہ داري هم نه ده تاسو سوچ وکړئ دا ظلم نه نن د یوې توربیلي بجلي زما ټولې پښتونخوا ډېره ده نن کوم سړی د بجلی بل موږ ورکولی ګیس نشته ګرانه یې ته وګوره بدمنه یې ته وګوره دا دلته ناست تاسو هر څومره خلک کېږي د هر کور نه دوه دوه درې درې څلور څلور پنځه پنځه مسافر یې که مسافر نه یې تاسو راته ووایئ دا د ریاست ذمه داري چې صرف شناختي کارت پښتنو له ورکوي او پاسپورټ ورکوي او هغه هم په سفارش ورکوي نور څه ورکوي څه ورکوي وسایل خو ټول ستاسو مالداري خو ستاسو ده خاني خو ستاسو ده او بیا پښتنو کې داسې انسټیګیشن پیدا کوي چې سهار ماښام عوامي نېشنل پارټۍ ته کنځل کوه د مهذبه لار نه غیر مهذبه لار ته بوځي نو انجام خو هغه خلک دې پروا کوي چې کوم خلک دا روانې کوي موږ خو د اصلاح خبره کوو موږ د حکامي خبره کوو پولیسي خبره کوو آئیني خبره کوو او د کام د حق خبره کوو او هغه به کوو که په دې قیمت چې موږ ټول د اسمبلا نه بهر ساتي هم موږ ته منظوره ده او که په بله طریقه موږ ته ووایي هم موږ ته منظوره ده خو د خپل کام د حق او د بقا د جنګ نه به یو انچ عوامي نېشنل پارټي دا نشي په شا کېدی ځکه چې دا یو تاریخي تسلسل دی سیاسي